بسم الله الرحمن الرحیم. ثقافت در پیژنم. ثقافت څه ته وایي؟ د ثقافت پیژندنه کلتور یا کلچر دا څنګه پیژنو او څنګه بې ژوندی ساتو، نښې یې څه دي، په کوم رنګ کې پیژندل کیږي، د خلکو په ذهنونو کې د ثقافت کم نښې دي، آیا واقعي ثقافت بس خلکو عوامو چې نیولی دي ثقافت هغه ته وایي، او که د ثقافت جلا رنګونه دي، جلا نقشې دي، او بیا له وخت سره دا څنګه بدلیږي، د حالاتو سره څنګه پاتیږي، او څنګه نوي نوي فولکلوري شیان د ځان کیږي، عوامي لارې بدلیږي د ژوند، نقشې بدلیږي د ژوند، یعنی له غاره څخه کږدۍ سوله، له کږدۍ څخه کلا سوله، له کلا څخه پخه کلا سوه، دیوالونو سو څلور دیوالو سو، دروازه کې ولګېده بند سو، بیا اوس دوه چته سو، درې چته سو، کښته په مځکه کې سو، بدلېږي که نه بدلېږي؟ نو د غار زمانه راواخی او بیا اوس زمانه وګورئ، دا ته وایي رنګونه د ژوند. نو دا ثقافت توری چې دی د دغه لغت په اړه ویل کیږي چې دا له ثقف توري عربي څخه وتلی دی. ثقف چې ته وایي هوښیاري ته، عقلمندي او د یو کار مهارت، ښه پوهنه په یو شي چې ته ښه پوهېږې، ښه مستري یې ښه دیوال والی سي، ښه درزي یې ښه کالي جوړولی سي، دغه مهارت ته ثقف وایي. نو څېړونکي وایي چې دا له ثقفه وتلی دی. نو که له ثقفه وتلی دی او عقلمندي ته وایي، نو دلته چې دا موږ کوم شیان په نقشو کې لرو هغه قدر د کلچر او د ثقافت توري په خپله نه دی سره ګډ. په انګریزي کې چې کلچر توری استعمالیږي هغه د ژوند و نقشو ته وایي، د ژوند هغه نقشې چې ته په پیژندل کېږي. نو دلته د عقلمندۍ او د مهارت او د ثقف او د کلچر په خپله نه سره ګډېږي. دا دوه توري هم له یو بله متصادم ښکاري. یعنی د مهارت په دنیا کې چې ته داسې دیوال او اثار وکاږې د ژوند ډېر ښایسته سي، نو د ثقافت برخه نه سي بلکې د مهارت برخه سي. نو په دغه معنا بیا دا توري راخیستل سوی دی د کلچر او د ثقافت په دواړو اړولی دي چې دا یو شی دی. اوس چې ته نوې اصطلاح ورته استعمالوې نو دا ډېره ګرانېږي. نو دا اصطلاحا له لغته رااخوا ته په اصطلاح کې ثقافت هغه نقشو ته ویل کېږي چې انسان له لرې پرې پېژندل کېږي. یعنی یو سړی ستا تر مخ تېر سوی، نه د وږغاوئ، نه د حال ځینې وکئ، نه دی وږغېدی، او تا وپېژاندئ چې دا پلانی دی، د پلاني قوم دی، د پلاني ځای او خیلۍ څخه دی، پښتون دی، بلوڅ دی، سندی دی، انګریز دی، عربی دی، جرمنی دی، غږولی دی هم نه دی، مری دی. نو د دې دا مطلب دی چې د خپل ثقافت کې ژوندی پاته دی. او که تا نه پیژندی د پښتانه او د بلوڅ او د انګریز او د عربي فرق دی نسو کولی، نو دا په ثقافت ولاړ خلک نه دي. کله چې انسانان سره ګډ وډ سي نو شناخت یې ختمیږي. نو ثقافت شناخت ته ویل کېږي. اوس نو په دې کې دوه قسمه خلکو شنلي دي، یو مادي فولکلور ورته وایي، یو غیر مادي فولکلور ورته وایي. مادي فولکلور دا دی، ما دا توره کڅوړه اغوستې ده، دغه دا څه له اغوندم دا تاسو ته معلومه ده، او زه کالي اغوندم، صدرۍ اغوندم، یا پټکای تړم، یا لونګۍ تړم، یا د کولا والا پټکای تړم، یا خولۍ پر سر کوم، لیا یې نه په سر کوم، لیا سپلۍ پښو کوم، لیا جرابې پښو کوم، لیا یې نه پښو کوم، لیا ګوټونه پښو کوم، لیا یې نه پښو کوم. دا ته وایي مادي فولکلور. له پوشاک سره تړلي شیان، له خوراک سره تړلي شیان، له تمدن سره تړلي شیان، له تهذیب سره تړلي شیان چې هغه ته په لاس باندې نیولی سي، یعنې ابسټرکټ شکل نه لري. هغه شیان چې ته لاس وروړلی سي، کالوی ته لاس وروړل کېږي، د خوراک ورشي ته لاس وروړل کېږي، و د تهذیب ورشي ته لاس وروړل کېږي. اوس نو دا مخصوصه سي، دا د ثقافت نقشې ګڼل کېږي. یعنی یو سړی داسې خوراک کوي لکه زموږ لاندی سي دی، لاندی زموږ د پښتنو ثقافت دی. یعنی پښتانه د ژمي دپاره پخوا کسابې نه وې، په بازار کې نوینه غوښه نه پیدا کېده، نو خلکو به ژمی څنګه تېراوئ، پسونه به یې حلالول، پسونه به یې غوښه به یې راواخیسته وچوله به، بیا به د وچولو خپله طریقه وه، مالګه او مساله یې پوره اچول، چا به د هغوی د بوټو په ذریعه وچوله، چا به څنګه وچوله، چا به په هوا وچوله.
بیا بیا په ډېر یخ کې کټوي جوړولې، بیا بیا دا خوړلې او دا د ژمي دپاره به ډېره ښې وي. اوس نو دا د پښتنو د خوراک دغه سورس چې دی دا بل ځای نشته. که ستا نو څه ناڅه اثرات د پښتنو له هغه سره وتړه، تاریخ شاته بوځه، څه تعلق یې. نو دا د پښتنو شناخت وګرځېدی. بیا په دا لاندې کې دننه د پښتنو څونې رنګونه دي، سر څنګه اولوي، د پسه مابین څنګه اولوي، سربې څنګه راکاږي، بیا یې اوچهي څنګه، بیا یې زموږ خلک چې ورته وایي له لغړو یې کاږي، یعنې ټول پسه غوښه پر اډ خاشم نه یې لکوي، ټول پسه غوښه یوه خواته واړئ، اډونه جلا واړئ، یعنې غوښه به وي اډ به نه وي، اډ به وي غوښه به نه وي. دا ته وایي لاندې. په لاندې کې بیا څونې خوراکونه پخېږي، اورتازی پخېږي، کټو پخېږي، نن سبا چې روشونه ورته وایي، سرې کړیس ورته وایي، دا پخېږي. دا ګورې جلا جلا کېږي. دا ته وایي ثقافت، دا ته وایي شناخت. دا تا دلته د کور تر مخ د لاندې غوښه ټال ده، که ناوله د سړی ترېدی چې دا غوښه یې ولیده بس یې وپېژندله چې دا پښتانه پراته دي. دغه ته وایي شناخت. پټکی دې تړلی دی او دا رنګه معلومیږي چې له لرې په وپېژندل شي دا پښتون دی. حالانکې پټکی هندو هم تړي، سیک یې هم تړي، بلوچ یې هم تړي، پنجابی یې هم تړي، سنده یې هم تړي. دا زموږ په سیمه کې ګر سره د ایشیا د اکثرو خلکو پټکی رواج. نو دا د چا ثقافت دی؟ هر سړی خپل انداز دی. د سیک پټکی له لرې معلوم دی چې د تړلی، د بلوچ څخه له لرې معلوم دی چې د تړلی، پښتانه ډېر خلک له لرې معلومیږي چې د پښتانه رنګ یې تړلی. نو دغه ثقافت دی. که سره ګډ دي یو رنګ دي، نو د قومونو د ډېرښت له وجې ثقافت سره یو ځای سوی دی. او پوهان دا وایي چې کم قومونه چې ډېر سره نږدې وي د هغو ثقافت رنګونه له یو بل ته سوي وي. یعنې زموږ دغه کالي چې دي، موږ چې ګول کالي جوړو، دغه دا لمنې دغه ډډې پورې چې دا پرې وي او دلته تڼۍ دي، دلته ساده لباس دی. اوس دا تاج در واخلئ، زموږ غم دی، د بلوچ غم دی، د پنجابي غم دی، د سندي غم دی، د هندو غم دی. نو دا د چا ثقافت دی؟ دا ګډ قومونه پر یوه ځای پراته دي، دا ته وایي ګډ ثقافت. اوس نو اختصاص چې کې پیدا شي، فرض یې که مری سړی دی ژیره یې لکړې ده، دونې ژیره یې ده، بیا په ژیره کې داسې لیکه جوړه کړې ده، تاسو به لیدلي. اوس دا د مریانو شناخت دی، مریان ثقافتي رنګ دی. د په ژیره کې داسې ښایست وړاندې کړی دی چې پره لرګی کې بندوي، بیا دا ژیره پر اړوي اړوي اړوي، بیا ماښام لرګی چې وکاږي په ژیره کې کډی داسې لیکه جوړه شي. سهار چې غوړه کې ژیره څونې خوند کوي. اوس که دا سړی بل څوک دا کار وکړي له لرې څخه به د سړي خیال څه باندې راځي چې دا مری چې د وږه غاودی به پښتون وي، ژیره به یې هغسې جوړه کړي. نو دا کلچر و دغه ته وایي. دا ته وایي مادي کلچر. دا د مادي کلچر په اړه ویل کېږي چې دا پاتېږي نه. پاتېږي په دا نه چې انسان اوله وار ژوند څنګه پیل کړی دی، یعنې له غارزه شروع سوی، اوس په لوی لوی پخو ځایو کې اوسېږي، په لوی لوی کلاو کې اوسېږي، ژوند ته نوی رنګ ورکړی دی. اوس خلک دونې جدیده سو چې لویه کلا یا نه خوښوي. پخوا به دوه کړه کلا وه، تر مازدیګره به جارو کېدله نه. اوس یې چورت پروالی دی چې دوه کړه کلا زه کوم څه په جارو د سړي نه پس خیږي، یا بس کښنی ځای جوړوم په بروش باندې په 2 منټه کې صفا کوم، دا ښه. دا هغه د غار له زمانې سره کمپیر کا، سره وی تلاس دی. اوس ورته وګورئ نو شکل یې بدل سو. زما پلار بیا پټکي نه ویدېدی، نه ګرځېدی، اوس یې زه نه په سر کوم. زما پلار بیا صدرۍ نه ګرځېدی، اوس یې زه نه اغوندم. دا زما د پلار او زما په مابین کې دا ګیپ راغلی. یو نسل بل ته انتقال کېږي، په ثقافت کې فرق راځي. نو هیڅ څوک هم دا ژوندی نشي ساتلی. دا له وخته سره په خپله ځي. د منګي مثال در کوم، منګیان موږ جوړول، د خاورې لوښي موږ جوړول، هر چا جوړول، صرف پښتنو نه، بلوڅان هم جوړول، سندیان هم جوړول، نورو قامونو چې موږ ته رانږدې دي، راسرمه دي، هغه هم جوړول. لیکن منګی نه دی پاته سوی. اوس اوبه د پلاستیکانو په بوتلانو کې اچو کې نه اچو، او دا د پلاستیکانو بوتلان چې څوک فریج نه لري پر هغه بر سره ګونۍ وګنډي، یو ټوکر وګنډي، بیا اوبه پر هغه توی دننه اوبه کې سړي لکه په کوزه او په منګي باندې چې ټوکران ګنډل چې به هوا نه وه، یا به د منګي چڼ بند سوی، اوبه به نه تروتې. اوبه تر هغه وخته په منګي کې سړېدلې چې به د چڼ کاوي، یعنې اوبه به د باندې تویېدلې. نو د دې دا مطلب هوا روانه وه. د جیالوجي والا تاسو ډېر ښه پوه کولی شي چې کله په ډبره کې سوروی وي نیچرل،
او هره ډبره سروی لري. نو د دې دا مطلب دی چې فلټر هم روان دی، اکسیجن هم روان دی، او ژوند هم روان دی. دغه دا ټریورټاین ورته وایي، دا ماربل نه دی، دا موږ چې لګولی دي دا ټریورټاین دی. په دا کې ګورئ قدرتي کډیان دي، په هره ډبره کې ښکاره ولاړ دي. نو دا موضوع پر بله خوا ځي. دا کیدی چې کله به د منګي چڼ بند سوی، بیا به زموږ زنانو ټوکران ورته وته، صدرۍ زړه سوه، کالي زاړه سو، ګونۍ زړه سوه، دا بیا پر وګنډل، بیا به پر هغه اوبه توکې، بیا چې به تا د منګي له میانه اوبه راواخلې څنګه به سړې وې. د فریج تصور نه وي. اوس دا شی نشته. اوس بوتل دی، بیا فریج دی، بیا بجلی باندې کریا به دی، بجلی نشته، بیا بجلی ته بله لار جوړوي، په سولر باندې هغه کرنټ پیدا کوي، هغه زور او توانایي پیدا کوي، بیا کار ځي نه. نو د منګي رنګ هم بدل شو، د صدرۍ رنګ هم بدل شو، کالي به در وښیم. پخوا زموږ خلکو د چڼ کالي کول، د چون کالي به ورته ویل، ګول کمیس به وي، په لاس به ګنډل کېدی، مشین به نه وي، سلایي مشینان لکې مخوا وو. نو کالیان ګرد په لاس ګنډل کېدل. نو چې په لاس یې ګنډې نو لمنې نه کې جوړېدې، بس یوه ګول لمن به وه، بیا به په هغه کې داسې چڼ اخیستلی لکه دلته چې په داګاون کې دلته دی دغه دا چڼ، دا به ګرد کالیان داسې جوړ، دا پیسې به داسې وې، لمن به داسې وه، دلته به داسې وو، دلته به داسې وو، دلته به داسې وو. اوس یې کوم شکل هغه چې اوس څو کسان اویا اتیا کاله زه به بالا وي، هغه یې اغوندي، ځکه چې هغه را روان هغه نه بدلیږي. ما او تا یې څه نه اغوندو، ما او تا یې په دا نه اغوندو چې موږ نوې زمانه ته مخامخ. زما له څنګه چې بل سړی دی هغه نه دی اغوستی، نو زه یې نه. نو هغه د چڼ کمیس هم پاتې شو، زموږ خپل پوښونه وو، زموږ خپل پیزار وو، خپلې څپلۍ مو وې جوړولې مو. اوس یې په ګوټو باندې د کمپنۍ د مشینانو له لاسه جوړ شوي هغه د لاس هنر لا ختم شو، د لاس شی ختم شو. نو زما په خبره پوهېږئ چې د ثقافت په بدلون کې هېڅوک هم لاس نشي لرلی چې راویې ګرځوي، بلکې دا په خپله بدلیږي له وخته سره. نوی رنګ د ځان کېږي. اوس نو چې ته څونې ژوندی سړی یې، ستا څونې ژوند ورسره تړلی دی، نو هغه به ته ژوندی ساتي. اوس کوم هلکان چې له سهار یا بل سهار چې د ثقافت ورځ د دوی لونګۍ پټکۍ تړي، دا د ثقافت نښې نه دي. ثقافت په دغه نه ژوندی کېږي، نه پاتېږي چې تا لونګۍ وتړه په هغه ورځ بیا د چڼ کالي جوړ. د دې دا مطلب دی تا په کسته ختم کړل. د ثقافت ورځ چې ته لمانځې، نو د دې دا مطلب دی دا کوم شیان چې ته ښکاره کوې دا ختم سوي دي. ثقافت ورځ لمانځل معنا زه زاړه شیان یادوم اوس نشته، دغه ودښته وایي. د ثقافت معنا دغه دا چې ته اوس یو شی ستا یې خوند پکې زوړ دی، نو هغه له تا سره چې دی زوړ سوی دی، ته نه کوې. که تا کولی د ثقافت د ورځ ضرورت هم نشته چې ټولو پټکیان تړلی، ټولو لونګۍ تړلی، بیا تا راوتې په چشم پسې، نو د دغه خبرې ضرورت نه و. اوس سته ګیپ راغلی، هغه بدل شو. اوس نو بیا د پوهانو لخوا چې ثقافت ته نقشې اوښتې دي د تهذیب وخواته، د تمدن وخواته. په تهذیب و تمدن کې دغه راځي چې ستا زاړه کلاوي، زاړه د ژوند آثار، زاړه بلډینګونه، لوی لوی کلاوي، کشنۍ کلاوي، غارونه په غرونو کې انسانان چې ژوند کې کړی دی، دا ته وایي ثقافت. دا د یو زمانې نقشې دي. اوس هم ورسه چې په کومو غرونو کې د انسانانو د ژوند غارونه موجود دي چې دوی ژوند کړی دی، پر دې ولو بیا دارنګه لیکې کښلي، شیان به جوړ کړي، په هغه ځای ژوند کې کوي. نو د ده کور دغه وایي، د ده ژوند دغه وایي. دا تر نن ورځې پورې محفوظه ده. دا آثار دا ته هم مادي فولکلور وایي، آثار قدیمه. د آثار قدیمه د پوشاک د کلچر دپاره په نړۍ کې قوانین دي د تحفظ. خبره بیا وروسته درته کوم. یونسکو ورته وایي د اقوام متحده یو اداره ده، دا په ټوله دنیا کې له هر چا سره چې دستخط کړی دی تحفظ یې کوي، ضایع کېدو ته نه لکه حتی چې جنګ شروع وي د دوه ملکونو تر مابین، دوی په دغه کې خوابدی چې هغه پلانی شار، پلانی وطن، پلانی ځای، دا خو په دغه ښار کې دی اوس یې جنګ روان، نو نه یې وایي چې په دغه شي باندې به کار نه لرئ، دا نه ونړواست، دغه ته تاوان نه ورسوه. دا ته وایي انټرنیشنل قوانین. دا بدل سی. اوس نو د ثقافت یو اړخ دی غیر مادي فولکلور. د غیر مادي فولکلور رنګ چې دی دا د انسان نیچر دی. زه به په دې کې اول شی زه پښتون یم، پښتو وایم، دا زما ژبه ده، دا زما ثقافت دی چې زه غږېږم. اوس که زه په اردو وغږېدم بل سړی په ما څه پوهېږي؟ زه اردو والا وایم که انګریزي والا یم که د عربو والا یم، په بله ژبه وغږېدم. نو که ما هره ژبه وویله د ده به ذهن ته هغه ځای ورلی چې دا خو هغه شی دی. اوس که زه ژبه ووایم، یو ژبه چې زما خپله د مور ژبه ده، مورنۍ ژبه
دا کلچر غیر مادي دی، دا حسیات سره تعلق لري. حسیات د انسان نه بدلیږي. اوس که تا ژبه بدله که نو تا ثقافت ختم. ما در ټول مادي فولکلور خو تا ووایي، مادي ثقافت خو تا له مخه وایستی، تا ډېر شان وسیله کړ، یعنی پر اوږو باندې صدرۍ دونې وزن نه لري، پر موږ بار ده، بوج ده، نه یې اغوندو. نو خو ما په خپله ختم کړې ده، خود نه راکړي. دا یو چټان خولۍ پر سر نه ږدم نو خو بوج راته ښکاري، دا خو ما ریموو کړې ده. دلته چې غیر مادي دي لاس نه وروړل کېږي، ژبې ته لاس نه شي وړی، دغه ده ښه ابسټرکټ شیان چې دي، یعنی ستا حسیات، ستا مرکه، ستا جرګه، ستا له یو چا سره ښه خبره، ستا له یو چا سره نصیحت، ستا له یو چا سره د شپې نکلونه کم دي اوس کلول، دا ته وایي ثقافت. دا غیر مادي ثقافت دی، یعنی موږ ګرده شپه سره کښېنستو، یو سړی به راتلی موږ ته بې نکل کاوه، طالب جان دی وایي، ګلبشره دی وایي، ظریف خان دی وایي، مابی دی کم دي، اوس خوشکیار دی وایي، شاترینه دی اوس کم دي. دا ستا د غیر مادي ثقافت اړخونه دي چې ورک دي کل. اوس نو ژوندي خو نه پاتېږي، د دې متبادل راغلی دی. متبادل یې چیش راغلی دی؟ د دغه کیسو متبادل اوس موبایل راغلی، ټي وي راغلی، په هغه کې دننه موږ ډرامه ګورو، په هغه کې دننه موږ ناول وایو، په هغه کې دننه موږ، نو شکل یې بدل سوی دی. آیا تا د خپلې ژبې دغه شکل، دغه ثقافت اوس ژوندی ساتلی دی؟ یعنی په جدیدو آثارو کې ستا ژبه خوندي ده که یا ډیجیټل دور روان دی، ته ډیجیټلایز سوی یې که یا شانګه ډیجیټل کېږي، ژبې ګردې ډیجیټلایز شوې، ستا ژبه ډیجیټلایز ده که یا د ثقافت په پټ کې تړلو باندې ژبه نه پاته کېږي؟ قوم په چیش پاتېږي چې نن سبا د 8 اربه انسانانو په لاس کې موبایل دی، او په 8 اربه انسانانو کې سورسز دونې اسانه سول چې کلچر دی په خپله پروموټ کوي و تا ته نوې خبر. ګرده دنیا وایي ګلوبل ویلیج، د ګلوبل ویلیج معنا بس دغه یو کلاس په یوه غونډۍ کې سره اوسېږو، په یوه خونه کې، په یوه کلي کې، هلته د دنیا په هغه کونج کې خبره وشي، دلته زه په هغه غنټه کې په خبر سم، په هغه منټ کې په خبر سم. د دې دا مطلب دی چې خبرې زیاته پټه نه سوې پاتې. نو چې پټې خبرې نسته نو ته به پاتېږې په چیش؟ په ثقافت باندې. ثقافت چیش دی؟ ژبه ده. که تا ژبه ختم که، تا د ژبې رنګ ختم کوي، تا خپله ژبه نه ویله، تا د نور لفظونه پکې ځایول، د نورو توري د کې ځایول، د نور انداز د کې ځایولی، او دلته چې دنیا پر کم رخ روانه وه او ته له هغه سره روان وي، هغه کار دې نه کاوی، بیا ته ژوندی نسې پاتې کېدلی. ستا ثقافت مري، ستا ژبه مري، ستا شناخت مري. ته په هغه ورځ بیا بېشکه چې پټکی وتړه، بیا نارې وه چې زه پښتون یم او ستا پښتو نه وه، نو تا څوک مني؟ ته لونګۍ وتړه چې زه پښتون یم، کاکړ یم او په بوري کښې اوسېږم، بیا دا دنیا نه مني، ځکه چې ده به ډیجیټل رنګ اخیستی، تا سره به د ژبې یو شی نه وي، دی به هر شی دلته بټن وي، هلته به ژبه شی ورات سي. نو په دا وخت کې تاسو وګورئ د ژبې کم حیثیت لرو. زموږ ژبه د ډیجیټل دنیا څومره مقابله کولی شي؟ نسته یو شی. زموږ اکیډمۍ په دغه نه ده خبره، زموږ اکیډمۍ پر ووټ جنګېږي، پر عهده جنګېږي، یو یې ما صدر که بل یې ما صدر که. دا ته وایي د ژبې تاوان. یعنی اکیډمۍ تر اوسه د اکیډمۍ له لارې د نن 2024 کال ضرورت ګه سره ډسکس کړی نه دی. یعنی که ته په اکیډمۍ چې د ادارې جوړې د دغه دپاره وي، سرکار پیسې د دغه دپاره ورکوي، او دوی ته ویل کېږي چې ته ژبه محفوظه کړه، نو زما اکیډمۍ خو یو اکیډمیک کار نه دی کړی د ډیجیټل دور لپاره. راودې ښیي، زه دا یم آنلاین دوی ته غږېږم، یو شی دې راوښي چې دا دی زموږ ډیجیټل سوی دی، له ټولې دنیا سره برابر دی. اکسفورډ ډکشنري د درواخه د دنیا په هر کونج ته ننوتې، آنلاین یې خلاصه کړه، ښځه درته غږېږي، توری درته وایي، معنا یې درته وایي، پر کلیک که ګوته ورړه ګرد پیراګراف درته وایي، اواز خلاص که غږ هلته کمپوز کېږي. آیا پښتو موږ دغه ځای ته رسولې ده؟ او دا به اکیډمۍ کوي چې ته غږ اوس هغه لیکل کېږي. انګریزي تر دغه ځای رسېدلی ده که یا ته غږ دا لیکل کېږي، ته غږ دا لیکل کېږي، پښتو څه نه ده رسېدلی. نو ښکار نه دی سوی. دا ثقافت مري، دا د ذمهوارو خلکو په لاس مري چې ناسته هم دغه کار ته دي، او له دغه ځایه څخه اوښتي دي بله دنده کوي. نو په بله دنده باندې ژبې نه پاتېږي، قوم نه پاتېږي، تاواني کېږي. یعنی د دنیا هر شی ډیجیټل،
ستا کتابونه دي، له ما سره کتابونه دي زاړه، اوس یې زه څه کوم چې ته خلاصوي ته ګس به پوهېږې نه چې یې له لاس ورې ټک ماتې کړي. 400 کاله یې سوي دي، کاغذ یې له سره کت کې ماتېږي. دغه کاغذ چې ستی په لاس کې دی دا 3 ورځې سره کت کړه چې بېرته یې خلاصوي دی، ماتېږي که نه ماتېږي؟ دا زموږ په جیب کې پراته دي، افته یې نه ده سوې، مات دي که نه دي؟ دغه دا د کاغذ اصل دی، مات دی که نه دی؟ زیاته لوږي که نه لوږي؟ ثقافت به دغه ته وایي چې ته به دا شی له دغه څخه اوس وځې، کاغذ وزیاته موږ کوو څه. اوس دنیا داسې ډیجیټل سوه چې د دنیا پار کونج کې ته کښېنستې بس د نیټ دور دی، ویې لیکه شی هلته غواړم. زه زیاته لایبرریانو نه سم تللی، پېښور له به روان یم، کابل له به روان یم، کوچ ته به روان یم. ما ته په دغه خونه کې شی پکار دی، زه وزم نه، او ټولې دنیا ته دستیاب دی. دغه ته ثقافت وایي. ثقافت نوي رنګونه دا دي، په دا طریقه پاته کېدلی سي چې ستا ژبه د جدیدو دنیا له قامونو سره سمه روانوي. په پښتنو کې کلمي نسخې پرتې دي زاړه، اوس یې زه زاړه کلمي نسخې ګس سره په خلاصېدو نه پوهېږم چې خلاص یې کوم سره بند دي فرج. ته ما ته ډیجیټل کا، ته ما ته دا رنګه جوړ کړه، تصویرونه یې واخه ګرد پر کمپیوټر او پر نیټ باندې کښېږده. فایده بیا بله وګورئ، پیسې هم ګټي. یعنی هر څوک چې ستا کتاب ته دا رنګه ګوته ورړي، لاس یې ورړي، د کمپیوټر او د ماوس څخه چې د کلیک پر وکړئ تاله پیسې درځي. اندازه وکئ، کلنګ نه دی، بیلچه نه ده، تر هغه ډېر پیسې ګټي. د دنیا سورسز نن سبا تر هر شي زیات دغه دي. تاسو ورسئ د ډېرو قومونو د ډېرو ریاستونو زیات انکم چې ورته وایي هغه پر ډیجیټل سورسز باندې ولاړ دی. په ارباو ډالر ګټي، ارباو ډالر د کال. اوس نو څه دي، ستا ژبه ډیجیټل سوه، په لندن کې سړی ناست دی، ستا کتاب یې خلاص کړي، یو اشتهار دم وکاتی، په سل کې 50 روپۍ تاله له هغه زخم نه راځي، ابل وکتئ ابل، خو د میاشتې تا ته څونې پیسې درکوي. دا زموږ اکیډمیانې چې د یو 2-3 شیان ډیجیټل جوړ کړي، انلاین دې کښېږدي، په پیسو یې ولکه تمام دونې ګټه به ورکوي. نو غیر مادي فولکلور رنګونه یې خامخا بدلېږي. نو ته چې په کوم حیثیت کې روان یې، خپل شناخت مه ګاروه. یعنی موږ په دا رنګه دنیا کې روان یو چې د ژبې شکلونه ختمیږي، دا رنګه ختمیږي چې یو څوک بې نه وایي، یو څوک دغه کلم ختمیږي، څه وخت بعد به دا کلم یو څوک نه راخلي. هاي شان ختم، بورډونه ختم، دا 15-10 کاله بعد دا یو شی نشته. بیا به ته څه کوې؟ ګډ شان خبرو ته اوړي، ګډ شان بټن ته اوړي، ګوتو ته اوړي، ټکوایه نو چې ګډ دا کلم که سر ختم شو، بیا به ته څه کوې؟ نو تا هغه تیاری کله کوله؟ اوس نو د ثقافت خوندي کېدو، د ژوندي پاتې کېدو لارې درښیم. یوه لارې دغه ده چې دنیا ډیجیټل روانه ده، ستا ژبه هم باید پکې ډیجیټل شي. ستا د ژبې هر شی باید آنلاین پروت وي، ستا د ژبې هر شی باید د زده کړې دپاره پروت وي. ستا باید پر یوټیوب او په نن سبا څونې سورسز دي د سوشل میډیا، هر شی، ساینس، فزیکس، کیمستري، بیولوژي، اصطلاحات، دا ټول په پښتو ژبه پراته دي. وایه په پښتو باندې بیولوژي ووایه، فزیکس په پښتو ووایه، تر هر چا به دې ښه سر په خلاص. نو آیا زموږ آنلاین دا شان شته؟ زموږ اکیډمیانو دغه ته کار کړی؟ یا نو ژبه دې نشي پاتېدلی. په پټکیانو نه پاته کېږي، په منګیانو نه پاته کېږي، په موچڼو باندې نه پاته کېږي، په میچنو باندې نه پاته کېږي. ما میچن راړه د ثقافت پر ورځ مو ډول ووایه، تڼ مو دا شیان ختم دي، ډول هم ختم دی. دا لوی لوی ډولونه به پخوا ډمانو جوړول، څنګه به جوړول؟ دونې لوی لوی څرمنې به یې ایښې وې د کور تر مخ وچولې به، لرګیان به یې ایښ وي کاږه کاږه. نن سبا ګډ په ترمشین وځي، ډول جوړېږي، دستي ته راځي. هغه ثقافت ته څه پکوي؟ هغه هم ختمیږي. ستا د اتڼ سورس بیا بدلېږي. نو ته به په اتڼ کښې بدلي ویل کېدې، له هغو سره به څه کوې؟ ستا د ګډ قوم شناخت سي وي، ستا د ګډ قوم آینه سي وي، هغه دې څه کوي؟ کله دې محفوظه کولی. دا یې لار ده چې غیر مادي فولکلور ډېر زورور دی پر مادي فولکلور باندې. مادي فولکلور دونې حیثیت نه لري، هغه له وخت سره بدلېږي، او په دنیا کې دې ته قوانین جوړ دي چې که چیرې ځینې زاړه آثار پاتې دي مادي فولکلور کې، هغه ته یونسکو باقاعده له ریاستونو سره دسخطونه اخیستي دي. که تا د دغه معاهدې دسخط کړی دی، نو ته بیا هغه شي ته تاوان نه سې رسولی. یعنی په بوري کې موږ یو داسې شی پیدا کړي چې ډېر زوړ دی، 10,000 کاله زوړ دی. دا صرف اوس د بوري نه سوی، دا صرف زما او ستا نه سوی. که زما ریاست معاهده کړې ده له یونسکو سره، دا د یونسکو هم زیاته راګډ ده، هغه هم خوا په بدوي. په دې پوهېږاستئ؟ دا ته وایي انټرنیشنل لارې، دا په دغه طریقه محفوظه دي.
ښه دا چې محفوظ دي اوس منګی خو نو تا نه دی دغه کړی منګی چې ستا له کوره سره پیدا سو ستا په کلي کې پیدا سو کدایي د وکړ 50 غزه 60 غزه 10 غزه منګی د پیدا کوي منګی 1000 کاله زوړ دی 2000 کاله زوړ دی دا ته څنګه محفوظ میوزیم ته راواخل چې ستا میوزیم کومه زموږ د اکیډمیانو د یوه څانګه میوزیم سي مادي فولکلور دی خوندي کی یعنی دوی چې په پیسې پر یو بل شي ګاري خدا شان راټولي البته د چت باندې خونه ورته جوړه کی دنیا د ورخیزه چې راس زموږ شان زاړه دغه دا په نوستا آینه وي دا زما کراسته ده دا زموږ زنانو په دغه ځایو جوړوله دا چې به مشله کراسته کومه ده دغه ده زموږ خپل غالۍ زموږ خپل کمبله ده دا د وګوره زموږ د زنانو څولونه سره زر سپین زر څنګه په خپل جوړول څنګه لونګین جوړاوي څنګه ګوګري جوړول څنګه اوژې جوړول کچيري د دغه شانو سره موږ په دغه شان ولت سو نو بیا دا کار کېدلی سي موږ دا ژوند خوندي کولی سو ځان و دا خواته واړوه ذهنونه جوړ کاست چې زموږ نقشې که ژوندی وې د ډیجیټل دور دی بس په دغه لارې کې خوندي ساتلی سو که زه به محفوظه غواړئ غیر مادي نو هغه دغه لاره ده او د مادي فولکلور شان چې ګارېږي ګارېدو ته میله کوئ منګی ماتوئ مه منګی یو ځای محفوظه کواستی ټولې دنیا محفوظه کړي دي تاسو ولاړ سئ د امریکې د دنیا لویه لایبرري په امریکا کې ده تاسو دغه میوزیم وګورئ چې ستا شی یې وړی دی هلته ایښی ستا د پښتو کتاب یې وړی دی په لندن کې ایښی له دغه ځای انګریزان لاړو پر موږ یې باچي وکړه زموږ کتابونه یې ټول کړل هلته محفوظه کړل ستا خپل کتابونه اوس موږ منډه وو له دا ځای بریټیش میوزیم په خپل کتاب پسې ګرځو دا میجر راورټي کومه وایي زموږ ډېر کتابونه به ځای دغه له دا ځای یوړو چې دا نه به پوهېږي هلته یې محفوظه کړو دا ته وایي خلک قومونه و دغه ته وایي دا نه ځای کېږي نه ختمیږي نو ته داسې ځای خپل اصله نه لرې ته خپل شی راوباسې خرڅوې ته خپل شی تاوان بلډینګ نړۍ اداره نړۍ نو د ادارو د تحفظ دپاره ګامونه ادارې مضبوطول ګامونه ډیجیټل دور دی په ډیجیټل رنګونو کې اوښتل ګامونه دغه ته ثقافت وایي که دا تا ژوندی وساتئ زه به دې هم خوندي ته هم خوندي شناخت به دې هم خوندي که تا دغه ته ګامونه نه اخیستو او دغه رنګه ویده وې شان دې خرڅول بیا نو ستا شناخت ختمیږي ته وایي څوک هم نه یادوي او داسې خبرې نه دي دا د ریکارډ برخه دي دا ولاړې دي دا به خامخا وي شته کولی شي په دا موضوع ثقافت چې انسان پیدا شوی دی د چې کم شي پیژندل شوی دی بس دا د ثقافت دی دا ښه پوښتنه ده چې څونې وخت کې کېږي ثقافت وخت نه معلومیږي ثقافت معنا چې انسان ژوند شروع شوی دی له آدم علیه السلام یې راونیسئ تر نن ورځې آدم علیه السلام هم یو رنګه ژوند کاوه یو وار په جنت کې و بیا دنیا له رالی بیا د یو ژوند کړی دی نو د ده د ژوند یو شناخت وایي دغه ثقافت وایي نو دا له ژوند سره سم را روان دی بیا د ده څنګه شناخت وایي کم شنه کالي یې اغوستل کم خوراک یې کاوی په کوم شیانو کې ویدېدی کم کالي یې اغوستل کمه بستره یې اغوسته دا اوس څنګه ده بس دا دغه رنګه څوکه بدلېږي نو انسان چې ژوند پیل کړی دی تمدن یې پیل کړی دی انسان چې ژوند پیل کړی دی تهذیب یې پیل کړی دی انسان چې ژوند پیل کړی دی له فولکلور سره تعلق لرلی دی ثقافت یې پیل کړی دا د انسان له ژوند سره تړلی شی بله پوښتنه چش د اګریکلچر مذهب هر مذهب سره تعلق دی د هر مذهب خپل شناخت دی د هر مذهب خپل عبادت دی یعنی مسلمانان سجده کوي په مسجد کې کوي ښه د بلې مذهب والا ډله چې ده هغه خپل عبادت کوي نو دا د دوی شناخت دی ثقافت و دغه ته وایي چې په مذهب کې دننه په ژبه کې دننه په تهذیب کې دننه په تهوارونو کې رواجونو کې په خبرو کې یعنی وستا اختر دی د هندوانو غو هولي ده د عیسایانو غو بیا څه بلا ورته یایي او کرسمس دی نو دا خو د دوی خپل شناخت دی نو دا هم په ثقافت کې راځي د مذهب خپل لارې چې هر مذهب دی هغه هم د ثقافت رنګونه دي یعنی شیان موجود دي نومان موږ ورکړي ثقافت نوم موږ ورکړی دی ثقافت موږ ورته ویلي دا ثقافت دی دا کلچر موږ ورته ویلي نو ژوند خو له مخه موجود دی نو له مخه چې یو شی موجود دی دا په هر چا کې شته که مذهب هر مذهب